سلامونه و احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د ملي امنیت رئیس هغه راپورونه تایید کړل چې پکې ویل شوي وو طالبانو د بې پیلوټه الوتکو په واسطه پر حکومتي ځواکونو بمونه غورځولي. له کابل څخه د تللي مذاکراتي ټیم 4 تنه نور غړي هم هیواد ته راستنیږي. افغانستان کې د 2015 او 2014 کلونو ترمنځ 6,000 ماشومان وژل شوي او معیوب شوي دي. ولسي جرګې له ډاکټر غني غوښتي چې خپل لومړی مرستیال امرالله صالح د وروستیو څرګندونو له کبله استعفا ته اړ باسي. بامیان ولایت کې چاودنې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د کورونا دویمې څپې له کبله په افغانستان کې د ودونو هوټلونه بیا تړل کیږي. حوثي وسلوالو د سعودي عربستان د تیلو په یوه فابریکه توغندیز بریدونه کړي. جنیوا کنفرانس کې د راتلونکو 4 کلونو لپاره د مرستو کچه یو ځل بیا اعلان شوه. د پاکستان سفیر له ولسمشر غني مننه کړې چې د پاکستانی بندیانو د خلاصون امر یې ورکړ. امریکایي ولسمشر ټرمپ جو بایډن ته د واک له لیږد سره موافقه کړې. د خبرونو پای.